نورستان کې د سیمهیزو لوبو د ژوندي ساتلو او ځوانان له نشهیي توکو څخه د ژغورنې په موخه ګڼې سیالۍ پیل شوې. غشي ویشتنه، تیږه اچونه، غیږ نیونه، غورسۍ او دې ته ورته نورې لوبې په نورستان کې هغه سیمهیزې مروجې لوبې دي چې په دې وروستیو کې د نورستان په ګڼو کلیوالي سیمو کې د لوبغاړو لخوا ترسره کیږي. دا د نورستان پرون اړوند د هشتوي سیم دره کې د ځوانانو او سپینګیرو ترمنځ د تیږې اچونې دوستانه سیالۍ ده چې د نورستان والي الحاج قاري زین العابدین عابد هم د دوی د هڅونې په موخه له یادې سیالۍ څخه له نږدې ننداره کوي. څه ناڅه انعام هم ورته وټاکه، سپینګیري یو طرف ته دي او ځوانان بل طرف ته دي او لوبه روانه ده او موږ یې نظارت کو او د خلکو د تشویق دپاره موږ راغلي چې خلک تشویق شي او اسلامي امارت سره مینه او محبت پیدا کړي او دودیزې لوبې وکړي او چې د نورو مصروفیتونو سره سره دی خپل لوبې ته متوجه او چې دا لوبه ورکه نه شي. بل لور ته لوبغاړي د نورستان والي دغه اقدام ستایي چې لرو پرتو سیمو ته ورځي او د ولسونو د ستونزو اورېدو ترڅنګ خپل ورزشکاران هڅوي. زموږ د وطني ملي لوبه هم دا ده چې خو الوس ورته وایي، موږ الوس لوبه دي او داسې غشي لوبه هم دي زموږ وطني او خوسۍ دي، پلوانیان دي، نورو وطني لوبه موږ مختلف لوبې لرو او همدغه لوبه چې دی خاص نن د والي صاحب د انعام چې ایښی دي موږ دوه ګروپو ته چې هر چا چې وګټو دومره څه انعام ورته ایښی دي هغه په دغه کې لوبه کوو او والي صاحب نه موږ ډېر خوشحال یو چې په ورزشي په برخه کې ځوانانو سره ډېر همکاري کوي او دغه سیمې چې دي د اشتوي کلي دغه ولایت نه چې تقریبا 18 کیلومتره ډېر لرې دي پراته سیمه دي او تاسو وینئ چې دغه غرونه بیخي خواته نور لاره هم نشته چې دا لاره بندې دي او همدغه اخري سرحد کې چې د والي صاحب دلته د ځوانانو تشویق لپاره هم دلته راغلي دي چې موږ سره نن هم دلته ناست دي او موږ سره لوبه کوو. ډېر خوشحاله یو. والي صاحب راغلی ښاغلي زین العابدین او بوډاګانو او ځوانانو ترمنځ چې دی لوبه کار اچولې هغه کې چې دی د انعام ځوانانو یا بوډاګانو چې چا چې وګټل هغې دپاره انعام ایښی باید چې څوک زړور شي انعام به یې هغې ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د نورستان والي پر دې سربیره وخت نه وخت ورزشکاران په نقدي مکافاتو هم نازوي.